د یوسف علیه السلام روړه واپس پلار ته رالل او پلار ته وویل چې زوی دې غلا کړې ده. پلار ورته وویل بس دا به تاسو د ځانه بیا څه جوړ کړي وي او بس زه به د الله په کړو باندې صبر کوم، خدا د الله نه امید ساتم چې دا بچی به الله ما ته واپس کوي. او دا غوی نه یو لخته شو او په جلا شو، نو داسې الله ته وجړل چې د سترګو نظر یې لاړه او د غم نه ډکو. بچی ولال وی بابا بس کا څلوېښت کاله وشو چې ته وجړل، ستا دې جلا څه فایده وکړه، بس یې که د کمې پورې به جاړې، ځان دې کمزوري کو او ممکنه ده چې دی جلا کې د دنیا د دې جن نه لاس ونوینځي، وفات کېږي مړ کېږي، بس که هغه ته زما دا جلا او دا غم او دا فریاد خو الله ته دی، تاسو ته خو نه کوم، بس الله ته به کوم، خو دومره قدر وکړئ چې وځئ او یوسف او دا هغه وروڼه ولټوئ او د الله د رحمت نه ناامیدي مه کوئ. ممکنه د الله ورته لاره چېرته کولو کي او د الله د رحمت نه ناامیدي دا کافران کوي. مؤمن سړی به د الله د رحمت نه چېرته هم ناامیده کېږي. یاره دې خبرې د دوی په دې زړه کې یو ولوله پیدا کړه، خو بهر کې چې غله ختمه شوه نو یو ځل خو کو تاسو ته یادي لومبې قات راغی نه لاړل، دویم ځل باندې بیا رور ځان سره بوتل، دی اوس دریم سفر شروع که. خو چې دا دریم سفر یې شروع که نو پلار ولې یو خط ورکړو، خط ته تبیارو. خو چې کله هلته ورسېدل نو لومبې عزیز مصر ته جلا شروع کړه. تاسو په دې سبق کې لیدل وی موږ ته او زموږ خاندان ته ډېر لوی تکلیف راورسېده. یو خوا ذهني تکلیف وروڼه لاړل او دویم نمبر تکلیف دا دی چې ګورې دا پیره تا ته موږ راتګ کړی دی، ته خو پیسې یېلې، وګوره دا پیره موږ هېڅ هم نه دي راوړی، ډېر بېکاره څیزونه م راوړي دي د دقې غلې د اخېستلو لپاره. وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة زموږ دا علما وایي داسې څیزونه چې هغه ډېر د کار نه وي، او یا زموږ د علما وایي وي د دغه وخت کې دومره د غریبۍ حالت پرې راغی چې دوی د کوره غلوخي او لرګي او د کوره هغه سامان راکېشتو او د یوسف علیه السلام مخې ته یې کېښود. وایي سامان هم د دې قابل نه دی چې ته موږ له په دې باندې هغه غله راکړي، خو ګورې دا شی به نه کې پوره چې زموږ د ټبر او زموږ د قومي او زموږ د دې قبیلې زموږ د دې اهل و عیال څومره ضرورت دی ګورې پوره راله راکړه، کمې به راله نه کې. او دا څیزونه خو بېکاره دي، خو به داسې چل وکړه چې موږ نن دې حد ته را رسېدلي یو چې به موږ خیرات وکړه، خیرات را باندې وکړه. او خیرات ولې الله خوښوي. یره یوسف علیه السلام چې دې خوا د خپل کوره غلوخو ته وکتل او د خپل وروڼو د بېبسۍ ته یې وکتل او د پاسه پې د یعقوب علیه السلام خط یې وله ورکړ یوسف علیه السلام ته. د یوسف علیه السلام چې خط کولو که نو خط دا رنګې وړې پکې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم بالجانب د طرفه د یعقوب علیه السلام چې صفی الله دی، او بیا یعقوب علیه السلام چې د چا زوی دی هغه د اسحاق چې هغه ذبیح الله دی، او بیا اسحاق چې د چا زوی دی هغه د ابراهیم چې هغه خلیل الله دی.
عزیز مصر زمن دا خاندان دی او ډیر قدرمن او عزتمن خاندان دی لکه زما پلارم پیغمبر زم پیغمبر زما نیکم پیغمبر خو په دې پیغمبرین دا کم اعزاز چې موږ ته راغلی دی نو ګورې موږ په تکلیفونو کې ډېر زیات معروف یو موږ ته ډېر تکلیفونه ما ته زما پلار ته زما نیکه ته زما تره ته ډېر تکلیفونه را موږ په دې کې یاد یو زما نیکه خلیل الله اور ته غورځېدلی دی دا اوس یوسف علیه السلام ته بیانوي او زما تره د چړې د لاندې راغلی دی زما په پلارم ډېر تکلیفونه تیر شوي دي او زه په خپله یعقوب هم د ډېرو تکلیفونو نه تېرېږم د دې نه وړاندې زما ډېر خشته بچی و زما ډېر محبوب بچی و ما ته ډېر ګران بچی و هغه زما نه رک شو او داسې رک شو چې 40 کاله زما او د هغه په فراق کې شو او د هغه په غم کې زما د سترګو نه نظر تللی دی دا یعقوب علیه السلام اوس لګیا دی بیا هغه غم و چې د پاسه بل غم دا راغی چې بل بچي ما به په دې بل بچي باندې د یوسف علیه السلام هغه تسلي کوله نو هغه رانه تودي وه نو هغه د تسلۍ هغه کور دې مراله روک کړ او بیا دې په الزام ولګو چې د غلا کړې ده نو عزیز مصر دا وره چې موږ ټول پیغمبري اولاد یو او د پیغمبر په اولاد کې به ګناهونه ټیک ته وي خو ګورې غلا نه کوي غلا نه کوي نو زما په دې اولاد او په ما ډېر تکلیفونه راغلل نن زما طاقت نشته چې زه خبرې تا ته وکړم زما طاقت دا نشته چې زه تا ته خبرې وکړم د کور هغه سامان مې هم دارولېږه د الله خاطر وکړئ عزیز مصر زما دا بچي را پرېږده زما دا بچی را پرېږده او که پرېږدې نه ښوده نو داسې خیرې به راته وکړم چې د 7 پشته پورې به ستا نسل نه پاتې کېږي بس یوسف علیه السلام دا خبرې وویلې د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې دې خوا سامان ته ګوري او دې خوا د بابا دې خط ته چې ګوري بس خط یې راواغېشته او دې سترګو پورې ولګاوه او ښکلې کو بس دقې وخت کې ورته بیا جبریل علیه السلام هم راغی بس اوس ورته ځان وښایه بس نور امتحانات په دوی باندې مه کوه بس بس الله طرف نه دا امتحانات ډېر نو یوسف علیه السلام ورته د مخ نه پرده لر کړه وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه وی تاسو ته پته لګي تاسو دا علم شته چې تاسو یوسف او د هغه ورور سره څه کړي دي چې دې ورور د یوسف علیه السلام دا نوم واورېده او دې خوا هغه د مخ نه هغه خپل څادر هم لر کړ نو چې داسې اثار ته وکتل وي داسې کار چې ته خو جوړ یوسف یې وي ته یوسف یې علیه السلام نو به دقې وخت کې ورته هغه پردې کولو کړي وی قال انا یوسف یم او دا زما ورور دی او بیا یې ورته ناشنا خبرې کړي دي د دې ټولې واقعې چې دا موږ په دې څو ورځو کې 15 ورځو کې بیان کړه د هغې هغه اصل نچوړ د هغې هغه اصل مقصد او د هغې هغه اصل کومه نتیجه د هغې ورته بیانه کړې ده حد یې کړی دی او یو لوی مثال یې د قیامت د ورځې پورې قایم کړی دی چې دا 40 او بل روایت کې 80 کاله دي ګورې 80 کاله یا 40 کاله دی رور سره څه چل کړی دی دا رور سره څه چل کوي نو تاسو ورته ګورئ عقل ته عقل حیران شي فکر حیران شي چې د پیغمبرانو څومره لوی شان
فلما دخلوا علیه هر کلا چې داخل شو په د باندې دارونه قالوا ندیروي یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدلی منتا و اهلنا زمون خاندان تا الضر ډیر زیات تکالیف د ډیر تکالیف نه لګیا یو روانیو ډیر زیات تکالیف منتو زمون خاندان بابا جی ته رسید او نن راغلیو ستاد پر راغلیو تا نقل غواړو خو ور یو خبر آیا د ساتا یو خبر آیا چې ګوره قیمت نشته نو صبر وړي دي وجئنا ببضاعت وجئنا ومغرات کړي دي ببضاعت فسرمایا فپیسو خمس جات ډېر بیکار دي ډېر سپکی دي ډېر حقیر دي یعنی استاد دي کم چې دا سامان ورکې د دې برابر دي نو چې برابر دي بلاوی کی معنا نه دا سه مکوا فاوفلنا الکیل مغل پورا کا پیمانا فاوفلنا دو پورا کا زمنګ د پارا الکیل غراشنا پیمانا نو دا خو پورا کیږي نه پدی پیسو نو وتصدق علینا خیرات را باندې وکا الله اکبر دا ضرور دي کنه او نن دې هات تر رسول وتصدق علينا خيرات پمقبادیو کا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یجزی المتصدقین جزا ورکی خیرات کا ان کلا چی سوک صدقہ کئی اللہ خام خاداغی اجر ورکی اللہ بطال در کئی بس دقی وقت یوسف علیہ السلام چی دوی دا بی بسیو دی دا او دا خطی وری دا وتوی قال هل علمتم قال حضرت یوسف علیہ السلام وتوی هل علمتم آیت استمال علم شتا چی ما فعلتم تاسو سچل کردی بی یوسف علیہ السلام سرا و اخیه او دا غرور سرا خدا وتسجوي فكم انداز وتوي دي الله سغوا اذ انتم جاهلون فاغه وخت کې چې تاسو نه پوهوي نه پیدا پوچره پیدا لا چل بم نکو دوی چې دا اثار لیدل او دوی چې دا دغه لیدل او دلته تعالی رب العالمین حکم وکړو نو د دوی د سترګو پردي کولو شي چې یوسف علیه السلام ته قتل قالوا انک قالوا دیرو وتوی انک آیت لانت یوسف آیت یوسف علیه السلام قال حضرت یوسف علیہ السلام وتوی انا یوسف علیہ السلام ما وهذا اخی او دا زمارور بنیامین لے ہاں سچلو شو قد من اللہ علینا پتاقی سرا من اللہ علینا احسان کردے پیر زوری کردے اللہ تعالی پمک باندے اللہ دیر پیر زوری کردے او دا پیر زوری صرف پتا سنی نا دا قیامت دا روزی پوری چی چا کی دا دو صفتوی دا دو صفتا دقا غستاس و درس آگا نن اصل مقصد دی چی چا کی دا دو صفتوی اللہ تعالیٰ بے دکوی دا تل نرالی او دا بسر دا باچاہے پا تخت باندے بے کی نئی دا دی پرش دا بیرالی و اللہ بے عرش ترسی دا دو صفتا چی چاکی وی دا دو صفتا سنی دا قستاس آغا سبق او دا دوبرا واقعا او دا دوبرا مقصد چی اللہ بیا کری دا غدی اس چی دی انہو بی شکا بیتقی چاچی تقوی اختیار کوا چاچی پرہیزگاری اختیار کوا دا اللہ نو یریدل با اوامر باندی عملو کو دا نواہی دے زال بچ کو دا نواہی دے زال یوسف علیہ السلام باندے کم امتحانات رالل زلیخا چی دا طولنا حسین ترین جلے دا او پوو دروازو و سربند دا اچھا تم پتن لگی او یوسف علیہ السلام التم زال بچ گئی بیاد خوزو پا جال کے رازی او اگا دا باچاہے آدھا شاہزادگے آدھا شاہزادگانو اگا جل او اگا جامع او اگا سہولیات اگا پریدی او دا جیل دا تورو تبو دلان دزان تیری دا دی دا پارا چیزا بچ شب
تقوا دو کو نه ده څوک داسې کولی شي انه من یتقی څوک چې تقوا اختیاروي پرهیزګاري اختیاروي ويصبر او په تکالیف باندې صبر کوي نو فإن الله بشک الله تعالی لا يضيع نضایع کوي اجر المحسنین د نیکوکارو خلقو اجر الله نه محدود دا د قیامت درجه پورې دا قانون دی خدای دې موږ کې تقوا راولي ډېر لوی صفت دی دا خبرې چې دوی وکړې بس نور سره نور د دین هیڅ نو چې بس سرندر شو بس او یو خبره خپل خبره وکړه زبردست خبره وکړه سی وی قالو طول رو په आवाज ته الله زبر دې الله تعالی په ذات باندې قسمی لقد آثرك الله لقد پتاقی سرا آثرك الله تلوی مقام تا تغور کړی الله تعالی علینا پمغ باندې تعالی لوی مقام درک بس موږ دا خبره تسلیمو تعالی لوی مقام درک و ان کلو بشک بنتول لخاطئین خامخا پلوی خطای کی پراتوا بخطا کاری تعالی الله لوی مقام درک اوسغا گینی مالی او دا چل برا سره کړو دا چل ټول باندې یوسف علیہ السلام لاس راخ او سوی وتا قال یوسف علیہ السلام وتوی لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب هیڅ قسم ملامتیا هیڅ قسم شرمندگی علیکم پتا سبحان نشتا اليوم للرضا اس شرمندگی باندې نشتا اس ملامت یا باندې نشتا یغفر الله لكم الله دې تاسو بخي الله اکبر لوی اخلاق دی او وی وته اقداس تعلیم هغه ته نه وي تاسو په ما یو لوی احسان وشو یوسف علی السلام اوس د دوی هغه ملامتیا په داسې ده کې وی کو تاسو نن لوي راغلي او تاسو د اعلان وکړي چې موږ د یعقوب علی السلام اولاد یو یعقوب علی السلام د اسحاق علی السلام بچی دي او اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام د زخه تر نن ورځې پورې د مصر په خلکو کې پدی باندې مشهور ما چې دا غشل رکو غلامو زه غلامي غنوم نه لم ما پورې خو چې تاسو رااله او پته ولګی دا چې دا خو غلام نه دی دا خو د یو لوی پیغمبر د بل پیغمبر په اولاد کې دی نو زماغه دغه شو دا د دې دغه لپاره چې ملامت دي یغفر الله لكم بخنق دیو کی اللہ تعالی تاستا وهو ارحم الراحمین او بہترین رحم کون کی دے تیبون بخاری شریف کے حدیث سے وی کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدلتا دا مکین او وستا او پا دیر افسوس سرا او پا دیر جلا گانو دا مکین لال مدینی منوری تھا واقعات استا معلوم ہے چې رسول الله مبارک کله د مکې نه وته د ګورو ته کتل بیت الله ته مخ راوالو وی اے بیت الله فوز دې ستاده دغه چې ستاده کم اهل دي ستاده کم متولیان دي ستاده کم خدمت کوي دینو کلمه نو تبرګ پورې بما بیت الله نو پرېخي بیت الله پسې جاړي د مکې غرور پسې جاړل او لا مکه مکرمه پرېخو ده مکہ مکرمہ کی زین اتکالا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتم کال دا ہجرت دا مدینی منوری نرا روانی گی و فتح مکہ کی گی فتح مکہ نو داغی واقعی انشاءاللہ پر صورت فتح کرا روانا دا التویرت آیا مکہ خیری کو جن اللہ را کو تاصل دم اللہ در کی نو رسول اللہ مبارک کل چی مکی تا فاتم کال دا ہجرت داخل شو نو طول خلق کورنو بانے دل شو ټول خلق په کورونو باندې دنه شو رسول الله مبارک اعلان وکړ څوک چې خپل کور ته دنه شو هغه عمل کړي څوک چې بیت الله تعالی ول هغه عمل کړي او رسول الله مبارک حضرت عمر ویا او د قشان مکی کافران وی چې نن به د مکی په کوسو کې او د مکی په دې
دیوالونو باندې او په دې غرونو باندې د وینو سیلابونه روان وي ځکه چې دوی خو سره ډېر زیات مکه مدینه منوره کې نه دي پرېښې نو چې څه چل به کوي رسول الله مبارک بیت الله ته وخته او اعلان یې وکړه چې لا تسریب زه به د خپل ورور نن حق اعلان کوم کوم چې زما ورور کړی یوسف علیه السلام کم چې زما ورور یوسف علیہ السلام کړو هغه اعلان زمنل کوما چې لا تسریب علیکم اليوم نن پتا سبحانه اس ملامتیا نشتا رازه یغفر الله لكم چاچی ایمان روړو بیت الله تعالی الله دې وتبخنو کی وهو ارحم الراحمین او هغه بهترین رحم کول کی دې رازه بیت الله تا نظام کی مشرکین ډیر پکې ابو سفیان مو راغي وی دقشان عزت مند او د عزت من سړي بچي لا اغي وتوي لا تسريب عليكم اليوم تالله اغي وتوي لقد اثرك الله علينا مګم اغه اعلان کو کوم چې د یوسف علی السلام ورو کړو چې لقد اثرك الله لو رسول الله مبارک وي لقد اثرك الله علينا تعالى الله دل پم باندې لوی مقام در کړی دی دا کې خلکو د قشار نته وي رسول الله مبارک ته بیا وي لا تسریب علیکم اليوم معافی کړی څنګه بابا آیا بابا خو پستر کو باندې معذور دی د سرګو نظر یې تللی دی خزا سے چلو کې هغه کبیس کم چې حضرت جبریل علیہ السلام د جنت نرولو ابراہیم علیہ السلام لے پا اور کے ورکلو آغا کبیس یعقوب علیہ السلام د پغالا کے اچولو او یاوی یا جبریل و ترولو اقا کبیسی روخ کا صدا معجزی کبیسو وتوی اذهبوا بقبیسی والدہ کبیسا سپیو کو هذا دا کبیس والے فالقو نواچوے علا وجه ابی دا بابا جان پا مخبار دے نو کبیس پسو کی یأتی بصیرا دی کبیس کی بدا کمالی چی اللہ بدا آغا نظر واپس راولی آغا نظر واپس وَأَتُونِي لار شیشاب ٹولزے وَأَتُونِي راولے بے اہلکم خپل خاندان چی سمر دا این ترد زدہ پوری دی دا لیفت تردئی پوری دی ٹول را روا اجمعین ٹول دل تراولے نو بس دوی ذات سر کمیس واغشتو نو چی کمیس واغشت کمیس دا مصر نروانی گی او یعقوب علیہ السلام پا شام کی دی او د مصر نه چې شام ته کمیس وړي د مصر نه شام ته د کمیس هغه خوشبو لاړه او د یعقوب علیه السلام په سپېمو باندې ولګېده دا څه تاریخي خبره نه ده به انشاءالله بله ورځ په درس کې وایو قرآن کې الله وي چې یعقوب علیه السلام وایي زه خو د یوسف علیه السلام د کمیس بوی محسوس و خوشبو محسوس و نو بیا ورځي کمیس هغه به بیا بل ځای ورسوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك